داغه نه بعد ما واده وکړ د عبدالرحمن بن الزبير القرظي سره د دغه خاندان دي خو یا رسول الله هغه زما حق نشه ادا کړ حق نه مراد دلته حق یعنی جنسی چې کوم شهوت ته او هغه زماني شي اکیدا طاقت نشته بچا کې عبدالرحمن بن الزبير رضی الله عنه اکیدا طاقت نشته چې زما او داغه سره به گزاره وکړي ان زه واپس کېږم هغه اولنی خاون ته چې د سره کورواله د سي نه کړي چې تاسو په سي مانو سره یو بل سره ملو کیسه د یو زنانه د رفاعه القرظي رضی الله عنه زنانه د دې ناشنا کیسه ده او زه چې څومره قصې ذکر کوم د آیات کې چې ګوره احکام او فقهي مسائل نه روباسي مونږ مقصد د قصې سي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاندري په دې حدیث کې فقهي مسائل احکام د غزان له درسونه الته من واضح کړ عائشه رضی الله عنها وی زنانه وجاءت امراه رفاعه القرظي د رفاعه القرظي خزر له پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس او د دې نوم راغلي دي بعض روایتونو کې تمیمه بنت وهب د رفاعه د خزي سلم دي تمیمه ناغوي وی زناس او ما کله چې خزر له وی زناس او ابو بکر صدیق وی یا رسول الله د رفاعه په نکاح کې ومه طلاق مال راکو فبت طلاقي به دې طلاقونه مال راکړي یعنی یو ولا ورکړي یو وخت کې یو به دوه ورکړي د سو وخت کې به دریم ورکړي یعنی خبره بالکل ختمه کړي د رفاعه خبره ختمه کړي فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير رضی الله عنه داغه بعد ما واده وکړ د عبدالرحمن ابن الزبير القرظي سره د دغه خاندان دي خو یا رسول الله هغه زما حق نشه ادا کړ حق نه مراد دلته حق یعنی جنسی چې کوم شهوت ته او هغه زماني شي اکیدا طاقت نشته بچا کې عبدالرحمن بن الزبير رضی الله عنه اکیدا طاقت نشته چې زما حق هغه او داغه خبر خو هغه ډیر واضح کړی د غوځه باز خبرې دي چې هغه سره په کنایت کې یعنی دی پوری چې یا رسول الله داغه عضو خاص دی داغه عورت چې هغه کمزور نو ما کم بورقې چې په ځان راچولو داغه نه ملي سراخ کړ اکیمه ولا یا خالد بن سعید رضی الله عنه د دروازې سره ولاړ د یو صحابي د نراته اجازه وته نو ملي شه دروازې کې ولاړ د خبره وره د دني نواز کو خالد د دني نواز کو یا ابا بکر ابو بکر هغه سچله الا تنها هذه عما تجهر به عند رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خزم منکه نه دا سګړي وړي د پیغمبر عائشه رضی الله عنها وی ګور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالات فلا والله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه شه او غوسه پکارونه دا هم مسله خلق به بیان ما يزيد رسول الله صلی الله علیه وسلم على التبسم ویږي چې دا خبرو کړي چې زما خاون زما حق نشه دا کول او دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې دا خبره اورید او د دې دا یعنی تعجب کو چې تاسو صفه خبري شروع کړي خو اکثر دا خبري پټي او دې بالکل صفه شروع نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکیش نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رفاعه بشي کسه واپس کی زور خاون بس یا رسول الله دې دا خبرم دې لپاره کول چې رفاعه بشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې صحیح کورواله د سره نه کړي هغه وخت پورته خاون ته نشي واپس کی وي طلاق کی بیا واپس خپل مرزي یو روایت کې د سره د روایت چې ما کوم ذکر کو د صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی د امام بخاری او روایت کې د سره سبحان الله وی دارنه او شین غټ صادری په ځان باندې اچولو د تمیمه د رفاعه د ازور خاوني چې رفاعه عائشه وی دارنه زما خواله او دا بورقه او صادری چې اوچت کو نو دا بدن شینشه او د گزار دلاس د دې خاون سره په دې طبيعت نه لګي وهلې وا او هغه ته خبر وکړو د شکر موزید او د خزو ته چې خزل پریاد کی یا به تاسو کې چې خاون سہالت نه پټکه څوک ملامت دي خاون ملامت دی شي ته خبر وکړه نوري بيبي ان راجم شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه راغی یا رسول الله ګوره ظلم ته او د سړو دي ظلمونو ته د خزو سره دا غریب سمرو او د دې شکر په دې کې د عبدالرحمن ابن الزبير په خپل راغی د دویم خاون اته پته لګیدلې چې خزه تری د شکایت له چا خواله پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وسره ځان سره دوه زامن راوست دوه زامن د ځان سره راوستو خو د بلی خزینه هغه راوست هڅه خبره ده دې خبرو کړ چې یا رسول الله زما حق دي شهدا کول او د هغه یا رسول الله درو چې زه حق نشم ادا کولای د خزینه د زما د زمون د کوم دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بچو ته دا شي کې سبحان الله دا بالکل تاسو ته بالکل د پلار بشو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر ده کړی ته چې د حق نشه ادا کولای کوروالي د بچی د کوم دي شي والته دې خاون سره د دې وهل ټکول د لاسه طبيعت نه لګي د غزور خاوني
هغه رايات شو هغه ډېر اخلاقي او دا سره به گزاره کوي نو زه واپس کېږم هغه اولنی خاوند ته چې د سره کورواله داسې نه کړي چې تاسو په صحیح معنو سره یو بل سره میلاو شي نو د هغې نه بعد که بیا د طلاق درکړو او هغه بیا ته په خپله مرضي واپس کولی نو بیا ته واپس کولی چې خو دې شو نو سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې زنانه په مخ کې څه مسکی شو او عالم له پکاري چې هغه سینه پراخه عالم له پکاري چې سینې صحیح پراخه قسم خلک برازي اوس دا زنانه رااله او کیسې بالکل صفا خبرې وکړي وې دې سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو دې صفا خبرې نو د عالم که عالم په دې تمناسي چې ټول به زما خپل درسي محترم او غلي خلک راځي او تعلیم یافته او دا نو دا دې په غلط سوچ کې د عالم واسطه د ټول امت او د مسلمانانو سره او ټول یو شان نه دي یو قصه روانه ده چې هغه به تاسو یو صحابي سوره صفا خبره کړي نو کله به دې څه کسان راشي چې هغه خبره بالکل صفا به کیسه چې دا غدا نو عالم به سختی نه کوي